د کرنې وزارت سږکال د کابل، وردګ، غزني، پکتیکا، خوست، سمنگان، بلخ، جوزجان، بامیان، سرپل، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، بادغیس، هرات، غور، دایکنډي او کندز په ولایتونو کې 151,000 هکتاره آبریزې تنظیموي. آبریزې د اوبو د خپرېدو او د سیلابونو د وتو مخه نیسي او په بدل کې اوبه د ځمکې لاندې زیرمو ته لیږدوي. د دغو آبریزو د تنظیم موخه د ځمکو لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا د ککړتیا د کچې ټیټول، د طبیعي ځنګلونو، څړځایونو او طبیعي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. وچکالۍ سره مبارزه، د موسمي سیلابونو مخنیوی، کارموندنه، چاپیریال ساتنه او د ملي اقتصادي پیاوړتیا به د دې پروژې د پلي کېدو اغیزې وي. دا پروژه د 1400 کال د لیندۍ په شلمه بشپړېږي. د دې پروژې په پلي کېدو 1,02,285,000 او 699 افغانۍ لګول کېږي. په راتلونکي کې د حیات د خوندي کولو په پار د ځمکې لاندې اوبو د زیرمو تغذیه او خوندي کول اساسي چارې دي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او د سیلابونو ستونزې ګاللې دي. په همدې موخه د څړځایونو او خاورې خوندي کول او په غرونو او غونډیو کې د سیلابونو پر وړاندې خنډ جوړولو په پار د آبریزو تنظیم کورونه له سیلابونو خوندي کوي او دغه راز د اوبو د چرخشي سیستم پیاوړتیا او د ځنګلونو بیا رغول د وچکالۍ د کموالي لامل کیږي او دغه راز د اوبو د چرخشي سیستم پیاوړتیا او د ځنګلونو بیا رغول د وچکالۍ د کموالي لامل کیږي.